دویم چې کوم څه لږ راځم په وسایلو کې هغه دی د دې ځای جغرافیه چې د دې ځای جغرافیه داسې ده چې د روان وخت لکه تاسو ګورئ د دوبۍ د دغه خلیج ملکونه چې کوم دي دا خو یو طرف ته به اکانومي چې دا د هغې بنیاد به صرف او صرف یو تیل وي صرف او صرف یو تیل وي خو هغه اوس هم دا دعوه کوي چې موږ په تیلو باندې خپل انحصار د اکانومي هغه د 80% پورې کم کړی دی لکه زمونږ د دوبۍ خلک اوس دا وایي د هغې چې کوم هلته چې کوم اکانومیست دي هغه دا وایي چې زمونږ اوس په تیلو باندې انحصار 0% دی د دې نه موږ کمول غواړو د هغو د کاروبار د اکنامک سیسټم بنیاد چې دی هغه د هغو جیوګرافي ده د هغو اکنامک د هغو بزنس مارکیټ دی چې هغو دنیا ته دغه مارکیټ ورکړی دی دغه یو خپله د جغرافیې صحیح استعمال یې کړی دی اوس دا ده لکه ما دغه کتاب کتو د لیورنټ د هیروز اف هسټري هغې کې هغه دا خبره کوي چې په اصل کې کوم چې د ایټالین رنسانس د هغې خبره کوي نو هغه دا خبره کوي چې په اصل کې د ایټلي د هغې د خپلې جغرافیې په وجه باندې هغه د ټول یورپ دا د یورپ هغه اولنی قدم دی لکه مطلب یورپ چې نن په کوم ځای ولاړ دی ایټالین رنسانس چې کوم دی دا د هغې اولنی قدم دی کوم چې ډېر ښکاره مونږ ته په نظر باندې راځي ایټلي چې کوم دی دا د دې مرکز په دې وجه جوړ شو چې دا د دې د جغرافیې په وجه باندې دا د یورپ د طریقې مرکز جوړ شو او هغې کې هم په ایټلي کې هم فلورنس چې کوم دی هغه دا خبره کوي چې دا د خپل وخت د ایتنز په شانتي یو کلچرل سنټر مطلب دا دی چې دا د خپل وخت فلورنس چې کوم دی د خپل وخت د زده کړو او د پوهې یو مرکز د دنیا مرکز د یورپ مرکز او د هغې وجه چې کوم ده صرف او صرف د دې جغرافیه وه لکه نورې هم به دا خبرې وي خو د جغرافیې په دې کې یو ډېر لوی کردار و نو که تاسو وګورئ پېښور چې کوم دی دا لکه په هغه چې ما د فلورنس خبره کتله ما ویل دا خو ټول د پېښور غوندې لکه کیسه روانه ده چې یو طرف ته پېښور ته چې چین دی بل طرف ته ساوت ایشیا ده بل طرف ته ایران دی یا د افغانستان زموږ د ټولې جغرافیې خبره کوم بل طرف ته سنټرل ایشیا ده لکه تاسو به ګورئ په روان وخت کې د دنیا د پاور چې کوم مرکز دی اوس هم دی د پاور د سټرګل چې کوم مرکز دی هغه سنټرل ایشیا یا زموږ د کومه جغرافیه ده دا ده او د دې یو طرف ته د دې جغرافیایي امپورټنس دی دویم طرف ته دې ځای ته وسایل دی هغې ته وروسته راځم چې بیا دا وړاندې کېږي څنګه نو دا دی چې پېښور چې کوم دی که صرف موږ د پېښور خبرو نو نه صرف دا چې په ډومestic لیول باندې دا غیر موږ ته څه ویلی شو چې دا لکه بیخي یو ډومestic مارکیټ ته دی نه جوړ شو یو ډومestic لکه ډېر یو د لاندې لیول بازار دی لکه د دې نه یو مقامي بازار جوړ شو حالانکې په تاریخي توګه باندې دا داسې ښار دی چې د عیسی علیه السلام نه هم مخکې دلته په دې ښار کې خلک اوسېدل دلته خپل تهذیب او دلته خپل سیولایز خلک اوسېدل دا یو سیولایز ښار او دا د دې جغرافیې د دې علاقې د دې ریجن یو سنټر پاتې شوی دی لکه په 1980s کې د ټولو نه غټه په انټرنیشنل لیول چې کوم د پېښور بدنامي وشوه نو د دنیا ټول ترهګر تنظیمونه د دنیا ټول ترهګر خلک هغه راوستی شو په پېښور کې کېنولی شو او د دې ځای نه بیا د دنیا د انډونیشیا نه واخله د سودان د میډل ایسټ او د یورپ پورې چې څومره د دهشتګردۍ ایکسپورټ شوی دی هغه د دې ښار نه شوی دی نو دا ده چې دا ښار په منظمه توګه باندې بدنام کړی شو بلکې دویم کار د دې سره دا وشو په ډومestic لیول باندې لکه دا په ریجن کې هم داسې ده چې دې ښار ته چې کوم د تګ راتګ لارې دي هغه د تګ راتګ لارې چې دي هغه ټولې دې ته بندې کړې شوې لکه د هغه طرف نه دې ته چې کوم لار ده د افغانستان نه نو د افغان د ډیورنډ لاین چې کوم دی په چمن باندې یا نو په لاره چې ده د همیشه دپاره زیات وخت دپاره دا بند دی د هغې وجه دا ده چې خلک دا د تجارت مرکز چې کوم دی دا پاتې نشي دا د تجارت ځای پاتې نشي بلکې دا مقامي بازار پاتې شي او په نن سبا دور کې لکه لرې هم ده که تاسو صرف د نن نه د 10 کاله مخکې دا چې کوم پراجکټونه شوي دي کوم دي چې موږ ډیولپمنټل کارونه وایو خلک وایي دا د ترقۍ کارونه دي که دا وګورئ د سوات موټروی په ذریعه سره د ټول ملکنډ ډیویژن چې څومره د اقتصاد انحصار په پېښور باندې او اوس په پنډۍ باندې دی لکه دلته چې کوم د مارکیټونو چلیږي سامان راځي ټول د پنډۍ نه راځي پېښور نه راځي دغه شانتي د سی پیک چې کوم روټ دی لکه تاسو وګورئ د کوهاټ د ټنل هغه سایډ ته چې کومې ضلعې دي کم ولسونه دي کم خاوره پرته ده د هغه ځای ټول مارکیټ چې دی د سی پیک د روټ سره هغه ټول ورکړی شو اسلام آباد ته پنډۍ ته نو دا دی چې اوس د ملکن خلک څوک لیونی نه دی لکه دا هغه څیزونه دي کم چې په منظمه توګه باندې خلک دې ته مجبوره کړی شوي دي چې لکه ته پېښور ته مه ځه که پنډۍ ته ځه دا جنوبي پښتونخوا خلکو ته وایي تاسو پېښور ته مه راځئ تاسو پنډۍ ته ځئ کاروبار دپاره پېښور چې کوم دی هغه یو مقامي ښار په دې بنیاد باندې وګرځولی شو حالانکې که موږ لکه دا صرف د دې هغه چې کوم د دې شته حالات په خرابېدو روان دي لکه پېښور اوس صرف چې کوم دی دغه یو څو څیزونه ته تاسو ته پته ده چې کومو څیزونو ته پاتې شوی دی ټیک شو البته
موږ دا ویلی شو چې کوم د وسایلو په مټ کې چې د دې نه موږ ګټه څنګه پورته کولی شو. نو دا دی چې که پېښور دې ته دا هم دغسې پرېښودی شي، نورې هم نه ورانوي، دې ته چې کومې لارې دي هغه لارې ازادې کړې شي، هغه لارې هم دغسې پرېښودی شي، د افغانستان سره تجارت د هغه لارې ازادې شي، دې خوا د پښتونخوا سره چې کوم تګ راتګ دی دا آزاد شي. نو دا چې پېښور چې دی نه صرف دا چې د ټول ریجن د سنټرل ایشیا د ټول ریجن چې کوم دی د هغې یو تجارتي مرکز ګرځېدی شي، بلکې زما خپل خیال دا دی چې دا به د دې یو کلتوري مرکز هم وي. ځکه چې ته څنګه چې تاسو ما وایي چې یاره د ویلډیورن دا خبره کوي چې فلورنس چې کوم دی د دې دا د کلتوري مرکز ځکه چې دې ته به د مختلف دنیا خلک راتلل، ځان سره به مختلف آیډیاز راوړي، ځان سره مختلف خیالات راوړل، علم به یې راوړل او دا خلک به دغلته پاتې کېدل. بلکې په دې سره زه د ټولو نه مطلب د دې سره موږ چې په کم منظمه توګه باندې مات شوي لکه موږ چې کله د قام تعریف کوو چې قام څه شی دی، په پای کې موږ مختلف نور څیزونه هم وایو، په پای کې موږ د ټولو نه اهم چې کوم زما خیال دا دی چې کوم د ټولو نه زیات اهم دی هغه دا دی چې هغه خلک قام جوړېدی چې د چا چې مفادات یې وي او مفادات هله یو کېدی شي چې کله د دې خلکو مارکیټ چې کوم دی هغه صحیح هغه یې وي، لکه یو مارکیټ یې نو دا خلک چې کوم دی دا صحیح د دوی مفادات یې وي. او یوازې دا هم نه چې یو ځای د یو قام د تجارت او د اقتصاد یو مرکز یا دا خلک چې کوم دی دا دلته د تجارت لپاره راځي، بلکې دا دلته د دوی یو کلچرل بانډ هم جوړېږي، د دوی یو تړون جوړېږي. اول ته لکه خلک د خپلو سیمو د حالاتو نه خبرېږي. مطلب دا دی چې یوازې دا نه چې زمونږ په پښتونخوا کې زمونږ سره ظلم دا وشو چې زمونږ کوم اقتصادي مرکز و پېښور هغه زمونږ یو مقامي ښار ته بدل کړی شو، بلکې زمونږ تجارتي مرکزونه چې کوم دی هغه شو هغه بدل کړی شو، هغه یا پنډۍ شو یا اسلام آباد شو یا په پنجاب کې بل نور داسې ښارونه شو. نو دا دی چې د جغرافیې نه موږ هغه فایده نه اخلو. البته دا ده چې ستونزه دا ده چې د دې ټولو څیزونو په وجه باندې لکه وسایل یوازې دا نه دي چې د دې نه ګټه پورته کولی شي، بلکې دا دی چې دا وسایل په تا پسې جنګونه راوړي، دا په تا پسې خراب حالات راوړي، د دې په وجه باندې ته سفر کېږي. نو دا ده چې زمونږ د جغرافیې په وجه باندې د تېرو 40 مطلب د تېرو 200-300 کال نه موږ سفر کېږو، موږ په منظمه توګه باندې موږ د غربت ښکار یو، موږ د جنګونو ښکار یو، د نورو څیزونو ښکار یو.